دا ورو سوال کړی دی چې دا 12 رکعاته سنت چې کم دی حدیث کې راغلی دی فرض مونځ نه علاوه که یو سړی دی کې 2 رکعاته کوي یا 4 کوي دا نور نه کوي نو دا طریقه به صحیح او که نه؟ الجواب د فرض منځونو سره سنتي چې په عربي کې ورته السنن الرواتب ویل کېږي دا د دې فرض منځونو سره دي ستې مخکې دي او ستې وروسته دي د دې پرېښودل همیشه ټول یا بعض دا غلطه طریقه ده کله ناکله که د سړي نه پاتې شي یې پرېږدي څه خبره نه ده څه ضرورت ته لاسه څه کار د لاسه بیمار دی داسې مسافر باندې نشتی سوای د یو څو منځونه چې د ذکر روان دي خو نور چې د یو سړي همیشه دا طریقې چې دی همیشه سنت پرېږدي نو دی د رسول صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداري نه کوي او الله قرآن کوي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه ستاسو دپاره په رسول صلی الله علیه وسلم کې نمونه ده نو نمونه صرف په یو څو کارونو کې ده که نه په هر څه کې په هر څه کې ده عجیبه خبره ده چې بعض به ویني د رسول صلی الله علیه وسلم یو څو حدیثونه دا به ځای په ځای بیانوي او خلک یې نه مني او په دې عمل پکار دی او په دې دا پکار او په خپله دی په ډېرو عمل نه کوي لکه بل زما یو څو ملګرو ته نصیحت وکړو همیشه داسې سرتور سر ګرځي نو ما ورته وایم تاسو ته دا پته شتي چې رسول صلی الله علیه وسلم به اکثر بلکې یو څو د شمار ځایونه چې هغه پکې سرتور سر و یا به د هغه په سر ټوپۍ وه یا به کپړه وه یا به پټکی و څه نه څه به د هغه په سر پراته و نو دا تابعداري په دې کې ولې نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته کوم تابعداري پکار ده که نه که نه ته به تابعداري صرف په هغه څه کې کوې چې تاله مزه درکوي او چې کومه خبره داسې خوښه دي ده چې یاره زه داسې وکړم او رسول وسلم بل شان کول هلته د رسول وسلم تابعداري پرېږدي یو سړی چې دا خو واجب نه دي خبره د واجب او د سنتو نه ده خبره د رسول وسلم د تابعداري ده تابعداري خلک صرف په واجباتو کې نه کوي دا په هر څه کې کوي یو کار رسول وسلم کړی نه جي دا خو سنت دی صحیح ده منم سنت دی نو سنت څه مطلب دی د رسول وسلم طریقه نو ته خو دعوه دا کوي چې د هغه په طریقه روان نو بیا څنګه دا کار داسې کوي بلکې دا خو د دیندارو خلکو نښه ده د رسول وسلم د زمانې نه اوسه پورې چې د هغوی سرتور سر هغوی نه ګرځي کله نه کله څه خبره نه ده همیشه دا عادت ګرځول دا د دیندارو خلکو نښه نه وه نه ده نو خبره مې ورته دې پورې راواغېسته چې د رسول وسلم تابعداري ته څنګه دا وکړې د هغه تابعداري کوم نو بعض وایي چې د رسول وسلم تابعداري کوم او سنت لمونځ به نه کوي نو دا خو تابعداري پوره نه شو او رب العالمین په دې کې لوی خیر اچولی دی په دې سنتو کې دا کوم چې د فرض منځونو سره دي لکه حدیث کې د راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی اولنی حساب کتاب چې به د بندګانو سره کېږي هغه به د مانځه مبارکې کېږي یقول ربنا لملائکته الله به ملائکو ته دا ووایي او الله ته پته ده انظروا في صلاة عبدي زما د بنده دا مونځ وګورئ اتمها ام انقصها دا مونځ پوره دی که نه څه کوتاهي پکې شتي فإن كانت تامه کتب له تامه که دا مونځ پوره ولیکلی شي او اجر ورته میلاو شي وإن كان انتقص منها شيئا او که دې منځه کې څه کوتاهي کړي الله وایي انظروا هل لعبدي من تطوع وګورئ د ده نفلي مونځ شتي او که نه فإن كان له تطوع که د نفلي مونځ قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه زما د دې بنده د فرضي مونځونه پوره کړي د دې نفلي نه نو په دې کې لوی خیر او برکت دی په دې نفلي مونځونو کې او په دې سنتو کې دې سره هغه کمې به قیامت په ورځ الله پوره کوي کم کمې چې ستا نه او کم کوتاهي چې ستا نه په فرضي منځونو کې راغلی ده عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی په
په صحیح مسلم صحیح بخاري کې دی وایي ما رسول صلی الله علیه وسلم نه دا یو څو رکاته یاد کړي دي چې ماسپښین منځه نه مخکې به یې 2 رکاته کول وروسته به یې 2 کول ماښام نه بعد به یې 2 کول ماسخوتن نه بعد به یې 2 په کور کې کول او سهار منځه نه مخکې به یې 2 رکاته کول د ام حبیبه روایت ته رضی الله عنها په صحیح بخاري کې کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي دې ته غوږ کښېږدئ چې چا 12 رکاته مونځ کو د الله دپاره په شپه او ورځ کې د فرضو نه علاوه بني له بهن بیت فی الجنه الله به د دې د لاسه د دپاره په کور کې په جنت کې کور جوړوي او بیا هغه دا وایي ام حبیبه وایي د کله نه چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې ما دا سنت چېرته نه دي پرېښودي ځکه چې 12 رکاته مونځونو باندې تا ته په جنت کې کور میلاویږي د یو معمولي کمزوري کور دپاره دا مسافر سسه نه کوي څو کاله پراته وي په اخره کې هسې یو وران جاړ غونته کې کور جوړ کړي او هغه هم دې ته لاړ شي او قصه ختمه شي د هغې دپاره دی سسه نه کوي او په جنت کې کور او هغه هم تا ته میلاویږي په 12 رکاته مونځ باندې چې ګران هم نه دي نو 12 څنګه 4 مخکې د ماسپښین نه 2 وروسته شپږ شو 2 د ماښام نه بعد 2 د ماسخوتن نه بعد 10 شو او 2 د سهار د منځه نه مخکې 12 شو او ځکه یو حدیث کې داسې راځي لم یکن یدعهما ابدا په دې کې بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا 2 رکاته نه وي سهار د منځه نه مخکې چې کوم دي دا به په سفر کې او په حضر کې دواړو کې کول دا به هغه ډېر په یعنی په تاکید سره کول سهار د سنت نه دي دا به یې نه پرېښودو دغه شان ویتر به یې نه پرېښودو نو په دې سنتو کې ټولو کې مضبوط سنت کم یو دي سهار د منځه نه دا مخکې چې کوم او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې په صحیح مسلم کې رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها سهار د منځه 2 رکاته د دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه غوره دي سهار د منځه نه مخکې 2 رکاته د دنیا کې چې څه دي او دنیا د دې نه دا غوره دي سفر کې بیا دا نشته د نور سنت صرف د سهار د منځه سنت به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول او ویتر به یې کول او ځکه یو کس د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه تپوس وکړو په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې تاسو د ماسپښین د سنت ونه کړو په سفر کې د ماسپښین د منځه سنت تاسو ونه کړو هغه ورته لو كنت مسبحا لاتممت که ما سنت کوله نو مونځ ولې پوره نه کومه هغې ماسپښین مونځ ما 2 رکاته وکړو نو که سنت مې کولی نو بیا مې سجل کړی وی مونځ مې پوره کړی معنی دا چې دا خو رخصت دی نو چې د مانځه د کمېدو رخصت شتي د فرض مونځونو نو بیا د سنت ته پرېښودو رخصت هم شتي پوه شوې په دې مسله که نو د دې پرېښوده همیشوالی په هغې کول دا د دیندارو خلکو کار نه دی او ځکه امام نووي رحمه الله وایي دې ته غوږ کښېږدئ من واظب على ترک الراتبه څوک چې همیشوالی کوي په دې سنتو پرېښودو باندې ردت شهادته د ده ګوهي نه قبلیږي به لتهاونه بالدین ځکه چې دی د دین باک نه لري ده کې د دین قدر نشتی دی دا مونځ پرېږدي او دې پرېښوده دا نه دی پکار کله ناکله هېڅ خبره ځکه چې سنتو ته واجب خو نشو ویلی و چې الله یو کار واجب کړی نه وي موږ خو نشو واجب کولی د الله په بندګانو باندې او چې الله گنجایش ورکړی نو موږ څوک چې گنجایش ختمو نو که کله ناکله سړی دا سنت پرېږدي قصدن عمدن یا سکاري عذري بیماري هېڅ خبره نه ده خو په دې باندې همیشوالی کول او همیشه دا پرېښوده دا د دیندارو خلکو طریقه نه ده او دا د هغه چا طریقه نه ده څوک چې د رسول صلی الله علیه وسلم مکمل تابعداري کوي دا د هغه چا طریقه نه ځکه چې هغه به دا نه پرېښودو کله چې به خپل ځای کې به